انارګل مشاعره هر کال په کندهار کې د انارو د ګلانو د غوړېدو پر مهال ترسره کیږي. سږ کال دغه مشاعره د یووالي او مثبت پیغام د رسونې لپاره ځانګړې شوې وه. مشاعره پنجشنبې د ماښام پر 7 بجو پیل او د شپې تر 2 بجو پورې دوام وکړ. شاعرانو زیاتره د یووالي او اسلامي نظام د بقا په اړه شعرونه وویل. په افغانستان کې د موسمي تغییراتو پر راتګ سره او د هرې سیمې د کلتور عنعناتو پر بنسټ مشاعره جوړیږي. دا چې کندهار د انارو ښه حاصلات لري، نو د 22 کلنۍ تاریخي دور په درلودلو سره هر کال د انارګل د نوم تر عنوان لاندې په تاریخي ښار کندهار کې مشاعره جوړیږي. سږ کال په لومړي ځل په یو داسې نظام کې چې بشپړ د خپلواکي فضا او د اسلامي نظام د قیام او سوله کې انارګل مشاعره ولمنځل سوله. په دغه مشاعره کې د بېلابېلو ولایتونو څخه د لوړپوړو چارواکو ترڅنګ شاعرانو، لیکوالانو، د قلم خاوندانو برخه اخیستې وه. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي شعرونه او ترانې ډېر تاثیر لري، ځکه د شعر سرچینه احساسات، عاطفات دي، نو مستقیم پر ذهن تاثیر کوي او د خوشحالۍ سبب ګرځي. او اسلامي امارت د ټولو شاعرانو، لیکوالانو او تمثیل کوونکو ملاتړ کوي. شعرونه او ترانې ډېر زیات اثر او تاثیر لري، ځکه د شعر او سرچینه چې د احساسات او عاطفه او تخیلات چې دا مستقیما د خلکو پر اذهانو باندې تاثیر کوي او خلکو ته خوشي ورکوي، خوشحالي ورکوي او روحي سکون ورکوي. دغه مشاعره یو ښه مثال دی. اوس تاسې ولیدل چې موږ دلته اوس د زیاتو شعرونو او ترانو ترڅنګ یو ښه ښایسته تمثیل هم درلودی چې په هغې کې د افغان فرهنګ نمایندګي سوې وه. موږ د ټولو ممثلینو ملاتړ یو، همکار یو او ټول هغه تمثیلونه چې د اسلامي ارزښتونو او زموږ د ملي منافعو سره په ټکر کې نه یي، د هغو نه یوازې دا چې اجازه ورکوو بلکې ملاتړ یې کوو. او همداسې د کندهار والي حاجي محمد یوسف پوپا د ټولو شاعرانو، لیکوالانو، تمثیل کوونکو څخه وغوښتل چې خپلې ټولنې ته د شعر او تمثیل په بڼه مثبت پیغام ورسوي او دغه اسلامي نظام د بقا لپاره د قلم مرسته ونه سپموي. بیا هم دغسې د ولس او مجاهدینو او د شاعرانو د ټولو باید دغسې په کلکه مبارزه د شعري نظام دپاره وکړي. بالخصوص شاعران او لیکوالان او فرهنګیان باید چې د مبارزه کې ډېر کوشش وکړي، ځکه په دې خاطر چې په دې 20 کاله پر افغانستان باندې توره شپه تېره شوله. دلته ډېر تبلیغات شوي دي، دلته هر چا وس کړی دی، ټوله دنیا وس کړی دی، د ټوله دنیا ملګرو وس کړی دی، د دې سره ملګرو هېچا وس نه دی پرېښی. په دې 20 کاله دلته ډېر کوشش شوی دی پر ذهانو باندې، زموږ ستاسې پر ځوانانو باندې، زموږ ستاسې پر ولس باندې، زموږ ستاسې پر ټولنه باندې ډېر زیات کار شوی دی، ډېر زیات کوشش شوی دی. نو د شاعرانو صاحبانو ټولو سره بیا درنښت باندې دا درخواست کوو چې ډېر کوشش وکړي، لکه څنګه مې دا 20 کاله مبارزه وکړه، څنګه مې دا 20 کاله د مجاهدینو سره څنګ پر څنګ باندې دا مبارزه وکړه، دغسې نور باید ډېر کار وشي د شرعي نظام دپاره او د شرعي نظام د بقا دپاره چې دا دوام پیدا کړي. یو تن تمثیل کوونکی ابدالي چې له کلونو راهیسې د تمثیل په بڼه پیغامونه و ټولنې ته وړاندې کوي، دی وایي سږ کال انارګل مشاعره نسبت نور کلونو ته په امنیتي فضا کې دایره شوې وه او خلک و مینوال نور کلونو ته هم زیات راغلي وو. امنیت و د ورورګلوي و طبعا تر نور کلو شش کال هر څوک چې راغلی مشاعرې ته په ډاډمنه فضا کې راغلی، یعنې دا فکر نه دی ورسره چې یو څه به پیښیږي خدای نه کرده. نو امنیت د تیر په څیر ډېر خوندور. یاد دی وي چې انارګل مشاعره کې ښکلي ترانې، شعرونه، تمثیلي ټوټې، ویناوې او ګڼ شمېر موضوعات و ګډونوالو ته وړاندې شول او هم د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. داستا برکت ستا وینه ده